په هر کتاب کې نړۍ خبرې دي. راځئ چې د مطالعې فرهنګ په خپله ټولنه کې دود کړو. علم سړی یوه روپۍ نه ارزي، یوه روپۍ چې علم در سره و اولاد دین په لیار دی، تم په لیارې ورځې تی کور دین په لیار دی. په کتاب کې لیکلي وو چې قلم چې دی د موږ د ژوند شمشیر دی. قلم موږ د نادانو خلکو سره جنګوي او موږ کې برنده کېږو. هغه Knowledge is not just something that you have in your mind. It's a weapon that you can defend your country by that. مطالعه زیاد در زندگی انسان مفید می باشه، میتونه که ما را خیلی کمک کنه و چیزایی که نمیفهمیم او را درک کنیم و راستره دی ځوان نجلۍ خاطرې دي. دا دې اوس خوښ کړ؟ خوښ کړی مې دی. کتاب چې د خپل ژوند ملګری دی او افغانستان چې دی کتاب ته اړتیا لري. دغه یوه لسیزه کې موږ څه باندې د 1 میلیون افغانانو په ژوند یو مثبت اغېز کړی چې موږ توانېدلي یو چې 1 میلیون افغانان وکولی شي زموږ د خدماتو نه استفاده وکړی شي او هغو ته زموږ د خدماتو اثر ورسېدی شي. ما دانش آموزیم، سربلند و پیروزیم، باغ سبز فرداییم، نونهال امروزیم. یو کتاب واخلئ او په ژوند کې مو مثبت بدلون راولئ. په هر کتاب کې نړۍ خبرې دي. راځئ چې د مطالعې فرهنګ په خپله ټولنه کې دود کړو. دا د اکسوس نوې ودانۍ ده. حاجي صاحب سلام علیکم. ته سلام علیکم، طبیعت ښه دی، خیرات خدای بخیر یې. شکر سلامت اوسئ. حاجي صاحب نن دغلته کتاب پلورنځي ته راغلی، کوم کتاب دې واخیسته که نه؟ کتاب مې واخیسته، زه 81 کلن یم. خو ماشاءالله په او یو مې دغه ځوانانو ته داسې دی چې موږ خو سپینګیري شو 80 کلن په د خورۍ کې تېر کړل، په مزدورۍ کې، په ایران، په تیرا، په وطن کې، په مالدارۍ خلک سمبالونه پول. اوس خبر داسې زه د ځوانانو ته داسې ویم چې کوشش وکړئ زحمت وباسئ، افغانستان جوړ کړئ، ورځتي د بل ملک مزدورۍ پرېږدئ، په د خپل وطن ورځتي کارونه وکړئ، زحمت وباسئ چې وطن آباد شي. دا د مو پیام دی. باید چرس ونه څکوئ، بانګ ونه څکوئ، نشې ونه کړئ، نسوار ونه کړئ، فقط زحمت وباسئ، خولۍ وباسئ چې یوه ډوډۍ پیدا کړئ. او که داسې وګرځئ سبا به چاکشي بانګي څخه جوړ وي، بیا به نو ښځه به هم نه څخه تللي، اولاد به هم څخه تللی، لیونی به وي، په کرو به ګرځي. دا د مو پیام دی. په 81 کلو کې دغه نن بیا هم راغلی او کتابونه دې اخیستي دي. کتابونه مې اخیستي دي. د مو یو ساعت بې مطالعې طاقت نه کېږي. خو چې مو ته فایده معلومه ده که د دنیا نه وي د آخرت فایده خو هم کړې ده که نه. خو بیا چې زحمت ډېر وباسي، دا ځوانان ډېر زحمت وباسي، خولۍ وبهي، خولۍ دغه د لاس خوله بلغرره را چې وباسي، خو بیله په کلنګ په دو شاونو یې سر نه ورتي، فقط زما وباسي، افغانستان جوړ کړي. سابقه خو ورځوتي خپلې هغې کې بازۍ یې کړې ده، سابقه پادشاهانو ورځوتي په درد نه خوري. څومره خوشحاله یې حاجي صاحب چې دغسې کتابخانه دې زه د خوشحالۍ دلته راغلی یم، ګیچ راغلی یم په ویلوړ د خوشحالۍ چې دغه ځوانان وینه کتابونه اخلي، زه ډېر خوشحاله کېږم. په دو ساعت چې یو وخت ګوره بې علمه نه ارزد جوهر یار باشه، بې علمه به څه نه خو زه سپینګیری یم، به در هغه مې نشته. خو بې علمه سړی یوه روپۍ نه ارزي، یوه روپۍ چې علم در سره و اولاد دین په لیار دی، تم په لیارې ورځوتي کور دین په لیار دی، بې ادبه خبر نه کړې ورځوتي ټول کار دې سم دی، ولما دې سم دی، مور پلار قدر پېژنې. چې مور پلار قدر ونه پېژنې هغه هېڅ سړی نه دی که نه. دا چې علم دې زده کړو، د مور پلار قدر پېژنې، عزت یې پېژنې، ته به آباد وي، د ولما قدر پېژنې، چې شاید وي د ولما قدر کړی شي، چې نه وي څه به وکړي. خلاص دا د هېواد په پرمختګ کې مطالعه به څومره رول لري ستا په نظر؟ اجان د هېواد په پرمختګ کې ډاکټران او انجینران همدغه مطالعه ده. زه داسې یم چې جرمنی نه و، جرمنی د افغانستان سره یو ځای آزاد شوی دی که نه. ورشه جرمني په سال دی، افغانستان دا اوس د موږ دا دعا وکړو چې خدای پاک دې دره قوت ورکړو چې په یوه کال کې دغه سم شي، په یوه کال کې د مو دغه هغه دی. کنې سبا به لږ مړ کېږم د مو څه، خو زه دغه یم چې دغه ځوانان داسې خوشې ونه ګرځي، په دولتو ونه ګرځي، په قاچاق لاړ نه شي، په لیارو څوک مړه شول، څوک اوبه یوړل. دا د څه نه چې علم نه و ورسره. بې علمه سړی یوه وربشه نه ارزي، یوه وربشه پښتو درته چې علم دې زده و هر څه درسره دي. مور پلار څخه خوشحاله دی، تربور خوشحاله دی، جومات خوشحاله دی، وطن خوشحاله دی، ټول خوشحاله دی. دا مو پیام. ډېره مننه حاجي صاحب. سلامت اوسئ، خیر وسلام. ما دانش آموزیم، سربلند و
باغ سبز فرداییم نونهال امروزیم ما دانش آموزیم سربلند و پیروزیم باغ سبز فرداییم نونهال امروزیم صبح ما بود تابان قلب ما بود شادان بخت ما بود خندان شاد و کام و پیروزیم شاد ما بود تابان قلب ما بود شادان بخت ما بود خندان شاد و کام و پیروزیم جان ما بود تابان قلب ما بود شادان بخت ما بود خندان شاد و کام و پیروزیم صبح ما گل افشان است گلشن شگوفان است در دل زمستان ها مژده بهاران است با صلاح دانایی شب چراغ بینایی با سپاه دانانی در نبرد دشواریم چشم ما بود بیدار ذهن ما بود هوشیار هوش ما بود سرشار پرتوان و پرکاریم ما دانش آموزیم سربلند و پیروزیم باغ سبز فرداییم نونهال امروزیم. سلام. سلام خوب هستی؟ شکر بخیر. اسمت؟ اسما چند سال هستی؟ 9 سال هستن چند؟ 4 آفرین. امروز اینجا به خاطر چی اومدی؟ بخاطر یک چیز یاد بگیرم. یک چیزی یاد بگیری. اینجا که از کلش کتاب هاست. کدام کتاب خوشت آمد؟ بله کدام کتاب تعلیم چیزا. خب در خانه هم کتاب را مطالعه میکنی میخوانی درس؟ بله کدام کتاب را زیاد میخوانی؟ تاریخ باشه، قصه باشه، دینی باشه، کدامش زیاد؟ دینی. آفرین. کدام چیز را یاد گرفتی تا هنوز؟ بله چی را یاد گرفتی برای ما؟ ترانه. یک ترانه. خب اسما برای ما ترانه میگه ما میشنویم. شکناز میگوید من حیوان نازی هستم پنجه های تیز دارم موهای ریز دارم گوشت میخورم فراوان موش میگیرم توی آسان. آفرین. برای دخترایی که از تو که خورد هستن یا کلام هستن در خانه هستن بیکار شدن ساتیری میکنن درس نمیخونن چی پیام داری؟ پیام ایست که درس بخوانن یک چیز برسن اگر که درس نخوانن همون تا آینده تاریک می داشته باشن. بسیار زیاد تشکر. سلام. سلام. فکتو وای که پرسی فارسی وای تو اسمت چیه؟ مریم تو بگو برای ما که چیز را یاد مکتب یاد گرفتی؟ ما در مکتب بسیار از کتابا را داریم دینی داریم و بسیار کتابا دری بسیار چیزا را زیاد یاد گرفتیم از دری که مطالعه کتاب است و غیره. بدون مضامین مکاتب دیگه کتاب را هم در خانه میخوانی؟ بله ما بدون مضامین مکتب کتابای قصه دارم و سیرت النبی است و غیره. سیرت النبی را خواندی؟ بله تا هنوز در صفحه اولش هستم یعنی قدر صحیح نخوندم. برای ما چیز گفتنی داری، ترانه داری، هر چیز داری بگو. یک گفتنی دارم به دخترها که به مطالعه کتاب بسیار علاقه‌مند شوند چون که کتاب وقتی که ما تنها باشیم او بهترین دوست ما است که ما را راهنمایی میکنه و او ما را با فرهنگ کشور ما آشنا میسازه. تشکر. سلام. سلام خیر. خیر چنگه؟ نام درتا وای؟ منم هدیه عمر. هدیه عمری. آفرین. هدیه عمری. تو وایش تاسو مر کتابونه لوستلی؟ زه بغیر د مکتب د کتابونه زه په خپل کور کې ډېر کتابونه نه لولم او چې همدغه اکسس کتابخانې نه دی د کتاب په ورځ موږ ته راوړل لکه دختر آفتاب ډېر کتابونه زه دونه لولم او ډېر فایده لري د دغو کتابونه. کوم کتابونه ډېر وایي؟ د پیغمبرانو قصې وي نور هم داسې عادي ساده قصې دي. کومه ترانه کومه قصه کوم لنډ پیام د ترې زده کړی؟ و کتاب کې لیکلی وي چې قلم چې دی د موږ د ژوند شمشیر دی قلم موږ د موږ د نادانو خلکو سره جنګوي او موږ کې برنده کېږو هغه موږ که درس ونه وایو تعلیم ونه کړو موږ به هم
داسې خلک وو چې نه به څوک موږ ته وایي چې ته یو نادان یې خبرې هېڅوک موږ دوست نه لري او زه غواړم چې درس ووایم خپل وطن ته په آینده کې کوشش وکړم خدمت ورته وکړم. ډېره مننه. څه پیغام لري هغو خلکو ته چې درس نه وایي؟ زه غواړم چې هر څوک د کتاب ټولنه کې سره صرف نجونو ته نه، په ټوله ټولنه کې ځوانانو ته مثلا سپین ږیرو ته ټول طبقې ته په ټوله کې ستا پیغام څه دی؟ زه یو پیغام لرم د موږ د اکثره ځوانان چې د ټول ټلیفون ټکنالوژي نوې ټکنالوژي ایپاد ټلیفون په دو بعدو کارونو کې مصروف دي. هېڅوک هم نه د مور خبر ته نه د پلار خبر ته غوږ نیسي او نه کتاب لولي. او زه ته دا درخواست لرم چې هم د هر چیز نه ګټه واخلي. داسې نه وایم چې دی بیخي ټکنالوژي پرېږدي خو وایم کتاب ولولي. دا وایي چې ځکه دی هم خپله له ټکنالوژي نه مثبته ګټه واخلي که نه؟ دی په دو په ځای چې ټکنالوژي نه د چټ جي پي ټي نه د ګوګل نه د شیانو دپاره ښه استفاده وکړو. دی ځي ګیم یا پوجي دا شیان وهي او زه ورته وایم چې دی خپله تکثر کړه نسل ډېروي. که دی تکثر وکړه که نه دی نسل به هم همداسې وي، ټوله ټولنه همداسې کېږي او هېڅ د موږ وطن بیا پیشرفت نه شي کولی. زه نن ډېره خوشحاله یم ځکه دا اکسس کتابخانه چې د ډېر پیشرفت یې کړی. پښتو کې موږ درته لیدونه کتابونه هم اخیستل او زه ډېره مننه یم چې موږ دلته راځو. خیلی کتابای خوب اینجا بود که من از همشان بیشتر قدرت تفکر مثبت زیاد خوشم آمد که میخوام این حتما مطالعه کنم. صرف تایتل شیران شد یا خواندی؟ نه خب عنوانش هم واقعا یک چیز خوب بود دیگه. یعنی کنجکاو شدم که داخلش چی است. بیشتر از این مضامین مکاتب که تو مثلا بله میخوانی در خانه دیگه کتابا رو مطالعه میکنی؟ بله کتاب زیاد مطالعه میکنم، رمان ها، کتاب ها، گوناگون دینی، قصه ها، هر چیز. مطالعه چقدر مفید میشه؟ مطالعه زیاد در زندگی انسان مفید میباشه، میتونه که ما را خیلی کمک کنه و چیزایی که نمیفهمیم او را درک کنیم و در کل وقت ضایع میشه. ما میگیم که وقت مثل طلاست و باید مثل طلا از او استفاده کنیم، به خاطر که یک دفعه که رفت دوباره بر نمیگرده. بهتر است امو را سر چیزایی که واقعا به ما کمک میکنه با آینده ما سر از امو یعنی مصرف کنیم، سر کتاب خواندن، مطالعه کردن، چون یا که هستن همیشه به درد ما میخوره ولی تو چیزا به درد نمیخوره. بسم الله الرحمن الرحیم. I am Muhammad Umaid Umari. I am appreciated I'm here. As you asked, I can say that our society need education, need knowledge, because knowledge is the weapon that we can defend our country. We can build our country by knowledge. Knowledge is not just something that you have in your mind. It's a weapon that you can defend your country by that. You can support the youngs. This is something incredible, and I'm really happy that I'm here. I can say that a bookstore is not a place that you buy a book. A bookstore is a place you can build your imagination, you can build your thinking, and you can improve your knowledge. So my message to everybody, to every youngs, come to Access Bookstore, add a book to your life, increase your knowledge, and also work for your future. Thank you for giving a chance. And this is Rashid Khan, the person. This is not just a player, he is a personality, and we can say that Rashid Khan is the person that all the world, the whole world know him because of his personality, because of his good skills, and I am appreciated that I'm here, and thank you for everything. رښتیا هم که څه هم د اپریل 23مه د کتاب نړیواله ورځ وه، خو دا چې اکسوس غوښتل دا ورځ وزن ډوله د دې دپاره چې د اکسوس 12مه کلیزه یا نن ده، د دې دپاره دغه ورځ هم نن ته وزن ډوله چې نن د کتاب نړیواله ورځ دلته هم لمانځل کېږي. 12مې کلیزې پیل یې په نوې ودانۍ سره او دغه تاسو چې ګورئ دغه د اکسوس نوې ودانۍ ده چې په ډېر په معیاري توګه جوړه شوې ده. نو تقریبا زما د اکسوس سره 8 کاله کېږي چې زه دلته سره ځم، کتابونه اخلم او مطالعې دپاره د نور ملګرو سره ځو. او رښتیا هم چې اکسوس په دې برخه کې ډېر لوی خدمت کړی دی. او تاسو اوس ګورئ چې په کابل کې د کابل میشتو یا د ټولو هیوادوالو لپاره
داسې یوه خونه چې په یوه معیاري توګه جوړه شي د دې کمی احساسېدله خو خوشبختانه چې دا کمی اکسوس پلورنځی دا د نن پوره کړی دی او تاسو ګوره چې په ګڼ شمېر هېوادوال دلته راغلي دي. کوم بدلونونه راغلي نسبت زړې ودانۍ ته دغه نوې ودانۍ کې کوم نوي پرمختګونه دي یعنې هغه کوم تغییرات راغلي چې دی په معیاري ډول باندې جوړه شوې تغییرات عمده څه شي؟ تغییرات عمده خو دا دی چې هغه خونه ډېره وړه وه کوچنۍ وه دومره ګنجایش یې نه درلوده د ورتلونکي دپاره چې هغلته یا دی مطالعه وکړه او په ازادانه توګه دی هلته کښېني. اوس خوشبختانه تاسو ګوره چې ډېر غټ تالار دی او دلته ځانګړې خونې شته دي قهوه خانې هم شته دلته تاسو کولی شي چې لیدونکي راشي کښېني په ازاده فضا او په ارامه فضا باندې دی خپله مطالعه وکړه او د خپلې خوښې کتابونه راونیسي. ډېر ښه تا ویلې چې اته کاله زه له اکسوس سره پاتې شوم په اکسوس کې داسې کوم کتاب تا د ځان لپاره انتخاب کړی یا همغه وخت چې هغه کتاب تا ویلی وي په ژوند کې ستا بدلون راوستی وي داسې کوم کتاب تا مطالعه کړی؟ هو ډېر داسې کتابونه شته دي ځکه موږ د کتاب یو غټ مینوال یو د مطالعې دپاره کتاب د ژوند یو ښه ملګری دی نو کتاب همیش موږ لوستی دی او همیش موږ خستی دی او ډېره سرمایه ګزاري موږ په دې کتابو باندې کړې ده په دې خاطر ځکه یو کتاب دی د غضنفر صاحب چې د ادبیاتو دنیا ویل کېږي هغې ته هغه کتاب موږ اخیستی دی کتلی دی او ډېر شیان نور ډېر زیات کتابونه دي د صوفي نړۍ کتاب یو ډېر ښه پیغام خلکو لیدونکو ته لري چې هغه کتاب دی او اوس هم راغلي چې بعض کتابونه کتاب راسره دی د ځوان نجلۍ خاطرې دي دا دې اوس خوښ کړه؟ خوښ کړی مې دی چې وګورو چې په دې د ځوان نجلۍ څه خاطرې راټولې کړي دي او د موږ په ټولنه کې د ځوان نجلۍ څه نږدېوالی لري دا نو په دې خاطر دا کتاب هم راواخیستله چې څه کړي. دا راته ووایه چې مطالعه په ټولنه کې ځوانانو لپاره د محصلینو لپاره د متعلمینو لپاره څومره ګټوره ده؟ دغه مطالعه صرف د مکتب دورې لپاره یو څوک باید مطالعه وکړي د هغه چې محصل وي د پوهنتون لپاره باید مطالعه وکړي تر څو خپل مغه سمسترونو یا امتحانونو کې کامیاب شي او که په ټوله کې په ټول ژوند باندې اغیز شته او هر وخت باید د مطالعه وکړي. ستا نظر څه ده په دې؟ زما نظر د مطالعې لپاره دا څو چې انسان ژوندی وي او ژوند کا د ژوند په تمه ژوندی وي نو دی باید مطالعه وکړه کتاب واخلي که څه هم مشکلات د هر چا په ژوند کې ځي و راځي شته دي خو کوشش باید دا وکړه چې په ژوند کې څه ناڅه مطالعې ته وخت ورکړه. مطالعه دا نه معنا چې زه محصل یم باید کتاب ولولم مطالعه دا معنا نه چې زه بیکاره یم بېوظیفې یم زه باید مطالعه ونه لرم. مطالعه په هر وخت او په هر ځای کې کېدلی شي چې ما ویې کړه نو زما دپاره زما نظر د لیدونکو دپاره د هېوادوالو لپاره دا دی چې کتاب رښتیا هم د ژوند ملګری کړه. کتاب په ژوند کې د یو ځوان ډېر غټ تغیرات ویلي او دغه کتاب کولی شي چې په ټولنه کې مثبت تغیرات راولي د دغه کتاب پر مخ باندې نو دی کولی شي چې کتابونه واخلي مطالعه یې کړه او په خپل ژوند کې مثبت تغیرات راولي. د یو ځوان په صفت ستا پیام تاجرانو ته او هغه خلک چې د کتاب مینوال نه دي دوی ته څه دی؟ مثلا ډېر داسې تجاران لرو چې هغوی کولی شي د اکسوس په څېر غټ غټ کتاب پلورنځي کتابتونونه جوړ کړي او د ځوانانو لپاره زمینه مساعده کړي تر څو مطالعه وکړي او دغه د مطالعې دود په ټولنه کې مروج شي. نو ستا نظر څه دی؟ ډېره ښه پوښتنه مې وکړه. دا هغه اکسوس چې نن کوم کار کړی دی دا باید ډېر مخکې شوی وای ځکه موږ داسې تجاران لرو داسې هېوادوال لرو چې دغه رقم کار په ډېر کم وخت کې دی کولی شي چې ویې کړه اما که وغواړي نو زما هیله له تجارانو نه له هېوادوالو له هغو کسانو څخه ده چې پانګه لري پانګونه په دې برخه کې باید وکړه تر څو په کابل کې یا په ټول هېواد کې په نورو ولایتو کې همدغلته ورته شان کتاب پلورنځي جوړ شي تر څو هېوادوال هلته ولاړ شي په ارامه او خوشحانه فضا کې هلته مطالعه وکړه او د خپلې مطالعې نه خوند واخلي. رښتیا هم باید په دې برخه کې ډېر زیات باید کار وشي او دې ته ضرورت دی چې کار باید وشي. ژوند په لټه کې د بریا پنځه رازونه. دا کتاب دې ولوسته که همداسې در واخیسته د عنوان باندې ومې لوستله واقعا ډېر ښه کتاب دی د بریا دپاره
او واقعا څوک چې وغواړي په ژوند کې پیشرفت وکړي او ناکام ونه شي ژوند کې باید مطالعه خپل عادت وګرځوي. مطالعه خپل عادت ونه ګرځي هغه په ژوند کې هیڅ کله پرمختګ نشي کولی. څنګه کولی شي مطالعه خپل عادت وګرځوي؟ ځینې خلک دي مثلا هغوی مطالعه کوي خسته کېږي که نه، وایي یو 2 صفحې مې ویلې 3 صفحې مې ویلې زه کتاب کې بند یې کړي. نو دغه څنګه کولی شي خپل عادت وګرځوي؟ ته تجربه لرې؟ بالکل ډېره ښه پوښتنه دی وکړه. او بعضې خلک دي دا وایي کتاب وایم خو نه مې زده کېږي یا کتاب سره خسته کېږي. هغوی داسې چې خپل ورځنی عادت نه ګرځي. کتاب یوه ورځ ولوله، بله ورځ بیا ولوله، د قصې په شکل یې ولوله، هغه ولوله او کتاب داسې ولوله چې ځان ته قصه ترې جوړه کړي. د کتاب خبرې واورئ. کله چې ته د کتاب خبرې واورئ نو هغه ورته کتاب ښه زده کولی شي. د کتاب سره هېڅ کله نه خسته کېږي. مطالعه دی چې خپل عادت وګرځوله، ورځنی عادت یې وکړو. او بعضې خلک دي کتاب یوه ورځ ولي بیا یې پرېږدي کتاب. مطالعه باید هر روزانه یو ساعت یا روزمره وویل شي، 1 ساعت یا 2 ساعته باید خپله مطالعه عادت وګرځوي خلک. زما پنیر چای وړه دا د خپله خوښ کړی نن که چا درته ډالۍ کړی؟ دا ماته کریم الله څارندوال کریم الله حبیبي ډالۍ کاکور دی ودان وي. دغه رقم کتابونه که یو بل ته ډالۍ کړو تر څو مطالعې لپاره غوټ فرصت برابرېږي. دو په ځای چې موږ رسنۍ تعقیب وکړو یا ټولنیزې رسنۍ زیاتې وکاروو، د دو پر ځای کولی شو چې هر وخت د کتاب سره یو ځای شو تر څو ذهن مو پراخه شي. ډېر ښه. د رسنیو نه د یادونه وکړه، له میډیا نه د یادونه وکړه. اوس کتاب یو دی هارډ دی، یو سافت په بڼه PDF که نه، د هغه او د ده ترمنځ څومره توپیر دی؟ زه خو خپله چې تر کومه حده پورې مې فکر کړی دی PDF چې دی هغه هېڅ د مطالعې لپاره خوندور شی نه دی. ځکه یو زده کوونکی اول خپله زه چې کله PDF ته لاړ شم حتما یو ځلې بیا رسنیو ته سر ورایسته کوم تر څو پورې چې رسنۍ تعقیب کوم. خو تر ټولو غوره خبره بهتره خبر کتاب دی. تر څو د تلیفون چې دی زیات زیانونه لري، یو خو د سترګو لپاره زیات زیانونه لري او بل ذهن خرابوي. دو پر ځای چې موږ تلیفون ته مخه کړو نو کتاب بهتره خبره ده. په دغه یوه لسیزه کې موږ څه باندې د 1 میلیون افغانانو په ژوند یو مثبت اغېز کړی دی چې موږ توانېدلی یو چې 1 میلیون افغانان وکولی شي زموږ د خدماتو نه استفاده وکړی شي او هغو ته زموږ د خدماتو اثر ورسېدی شي. بیا هم دو ته موږ اوږدمهاله اهداف لرو چې وکولی شي په افغانستان کې د کتاب لوست بنسټیز کولو ته زیات کار وکړو. خو عملا یعنې موږ د کومه لاسته راوړنه چې په یوه لسیزه کې لرو دا څه باندې 1 میلیون هغه لوستونکي دي چې موږ د چینل کړي دي او شبکه کړي دي او کولی شي چې دوی ته په خپله ژبه په خپل ځای کې په یوه مناسبه بیه کتاب ورسي او دوی هغه خپل افکار په دې کې تنویر کړی شي چې د خپل یوه مرفه ژوند لاره پرې پیدا کړی شي. ډېره مننه. که د هغه باره کې راته وایي چې هغه مؤلفان هغه لیکوالان چې دوی کتابونه لیکي داخل د افغانستان کې دي یا هغه کتابونه چې تاسو بهرني وي هغه راژباړئ، په دغه دواړو کې کوم کتابونه افغانان دلته افغان میشتي کابل میشتي خلک ډېر خوښوي او له دې ځای څخه خریداري کوي؟ که څه هم موږ په ادبیاتو کې یوه اصطلاح لرو چې هغو ته د مؤلف مړینه وایي. دا یوه داسې اصطلاح ده چې کله یو اثر ولیکل شول او پس د هغې نه ذاتي ده په لیکوال پورې اړه نه لري او دا یعنې هر کله موږ کولی شو د یو متفاوت برداشت ولرو او د ده هغه خپلو افکارو ته تاثیر لاندې نه وي. خو بیا هم موږ په افغانستان کې داسې یوه ټولنه ده چې ډېر څه نوي دي او ډېر څه ته اړتیا لیدل کېږي چې ډېر څه موږ دست نخورده پاتې دي. که زموږ افکار دي که زموږ اموال دي هر څه یعنې تر ډېره پورې دې ته اړتیا لري چې باید کار کې وشي. نو په دې اساس په افغانستان کې نهایت زیاتې سوژې پیدا کېدلی شي چې کار پرې وشي. خو متاسفانه د دې لپاره ډېر اکاډمیک چینل نشته دی چې لیکوالان سره منسجم کړي او هغه وکولی شي چې دا زمینه ورته مساعده شي چې دوی په دغه برخه کې کار وکړي چې هغه تر ډېره د علومو اکاډمۍ کار دی یا هم مجموع کې د دولت د سرمایه ګذارۍ اړتیا لیدل کېږي چې افغان لیکوالان ته د زمینه مساعده شي چې دوی په دغه خپلو سوژو کار وکړي څو موږ وکولی شو خپلې ستونزې ښې تشخیص کړی شو او حل ورته پیدا کړو. خو بیا هم ته یوه بریده چې یو تعداد لیکوالان آشنایی لري او ښه پوخ کلم لري نو هغه ډېر لوستونکي لري او علاوه د دې نه ځینې اثار چې له بهر نه ژباړل کېږي هغه هم زموږ په ټولنه کې یوه مثبته وده منځته کولی شي ځکه چې موږ د نړیوالو شاهکارو سره اشنا کړي او د موږ اطلاعات او افکار یو نوې وده پیدا کولی شي. نو داسې درته ویلی شم چې علاوه د افغاني لیکوالانو نه بهرني لیکوالان هم په داستاني ادبیاتو کې د ښه استقبال سره مخ دي.
مننه. په ټوله کې مو پیام هغه تاجرانو ته چې هغوی کولی شي په افغانستان کې پانګونه وکړي او همداسې غټې غټې کتابخانې کتابتونونه په لاره واچوي، هغوی ته څه دی چې په دغه برخه کې څومره کار وکړي؟ بلا شکه چې په هره ټولنه کې هر څه ته اړتیا لیدل کېږي چې په هغې سره موږ سیالي وکړو. لکه څنګه چې د نړۍ نور هیوادونه په دې سیالي کوي چې باید لوی کتابتونونه ولري، لوی نړیوال هوایي ډګرونه ولري، داسې نور برجونه ولري هره برخه کې. نو زموږ په ټولنه کې هم دغه سیالۍ ته اړتیا لیدل کېږي چې باید ډېرې آسیب پذیره سیمې موږ لرو په خپل هیواد کې چې ډېر د پرمختګ نه پاتې دي. حد اقل باید که کتابتونونه نشي جوړېدلی، حد اقل باید ښوونځي ورته جوړ شي یا فرهنګي مرکزونه ورته جوړ شي څو وکولی شي چې خلکو ته داسې د یوه ډیوه بله شي او دوی وکولی شي درس سره منسجم کړي. نو هیله مو دا ده چې که دوی پانګونه کوي دغه یو ښه انتخاب دی چې عام ثواب ډېر دی او عام د جامعې په هغه بنسټیزو پرمختګو کې راځي چې دا پرمختګ دی چې یعنې کمښت نه پیدا کوي، پرمختګ پیدا کوي. همدا پوهه ده، همدا مطالعه ده، همدا علم دی چې موږ ته په هر ډګر کې ځواک راکوي. نو ستاسو خاص له دولت څخه څه دی په دغه برخه کې باید څومره توجه وشي؟ ښه توقع خو دا کېدلی شي چې موږ باید په هیواد کې د پوهې افقي او عمودي ودې ته توجه وکړو. که موږ یوازې قابل محوره خدمات ولرو په دې سره موږ پرمختګ نشو کولی، ځکه نن ورځ په افغانستان کې سرتاسري امنیت حاکم دی. نو هیله ده چې باید دولت د هغه افقي پوهې لپاره زیات کار وکړي. باید موږ داسې هیڅ سیمه پاتې نشي چې په هغو ځای کې موږ یو عامه کتابتون ونه لرو. نو دولت د دغه بودیجې ته اړتیا ده چې په دغه برخه کې سرمایه گذاري وکړي او افغانستان ډېر کتاب ته اړتیا لري او یوه بودیجه ولري چې هر کال دولت زیات کتابونه واخلي عامه کتابتونو ته. دا د باعث کېدلی شي چې د افغانستان داخلي چاپخونې په حرکت راشي او هېڅکله ونه دري. نو دا د باعث کېدلی شي چې دا گردش فعال شي او یو اقتصادي پرمختګ په جامعه کې منځته راځي. نو دغه افقي عمودي ودې ته اړتیا لیدل کېږي. په ټوله کې وروستیو کې هغه ځوانانو ته چې هغوی مطالعه نه کوي او وخت بې ځایه هدر ضایع کوي، دوی ته مو پیام څه دی؟ په همدغه بیرول غواړم. ډېره مننه کوم. زموږ هیله له ځوانانو دا ده که څه هم چې دلته تاسو هم وینئ په کتاب پلورنځي ته تر ډېره پورې نوي ځوانان او ځوانان مراجعه کوي او هیله مو دا ده چې دوی د مخابراتو او هغه اطلاعات ورسره تنظیم کړي دي چې نن دوی دلته راغلي دي. نو دا د دې ارزښت دی. موږ باید یو متعادل ژوند ولرو، له انټرنیټ نه، له نورو وسایلو نه باید او همدارنګه د کتاب نه ټول نه باید یو متعادله استفاده وشي. موږ باید په ژوند کې یو اعتدال ولرو چې د دې اعتدال سره موږ په اسراف ته پاتې نشو. یوه ګټه یې دا ده. او بل موږ باید دغه موبایل په خپله ګټه وکړو، نه دا چې موبایل موږ په خپله ګټه وکاروي. نو که موږ هدفمند ژوند ولرو نو دا تعادل برقراره کېدلی شي او موږ کولی شو چې د ټولو وسایل نه، که تلویزیون دی، که انټرنیټ دی، که کتاب دی، ټول نه په خپلو اهدافو ته ښه استفاده وکړی شي. ډېره مننه. ډېره مننه. ښه لیدونکو، زه راغلی وم اکسوس نوې ودانۍ ته. دلته تاسو ولیدل چې هیوادوال ډېر راغلي ول او دوی د خپل د خوښې وړ کتابونه وپېرل. نو که چېرته د مطالعې فرهنګ په خپله ټولنه کې دود کړو او هره کورنۍ، هر پلار، هر استاد خپل شاګردان وهڅوي، هر پلار خپل زمن وهڅوي د مطالعې لپاره، بغیر له دې چې مکتب کې کوم کتابونه دوی لولي، دوی تاریخ ولولي، دوی اسلامیات ولولي، دوی نور کتابونه ترڅنګ مطالعه کړي، نو لرې به نه وي چې موږ د نورو هیوادونو سره خپل ځان سیال کړو. همدا یوازې پوهه ده چې موږ ته ځواک راکوي تر څو د ژوند په چارو باندې حاکم اوسو او د پرمختګ لپاره لارې پرانیزو. نو یو کتاب واخلئ او په ژوند کې مو مثبت بدلون راولئ.